کابل کې طالبان وايي پاکستان ورسره د 50,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه کړې. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړې ته زه مهم خبر ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند ویلي پاکستان ورسره د 50,000 ټنه غنمو ورکولو ژمنه کړې او پرون یې لومړی جوپا ننګرهار ته رسېدلې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر دغه خبره کړې ده. له افغانانو سره د مرستې په لړ کې پاکستان هیواد له افغانستان سره د 50,000 ټنو غنمو مرستې ژمنه کړې چې پرون په لومړی جوپا کې 3,600 ټنه غنم ننګرهار ته راورسېدل. په 28 د فبرورۍ په افغانستان کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ټویټر ویډیو خپره کړې او ورته لیکلي وو. د پاکستان د حکومت د 3,600 ټنه غنمو ډالۍ په تورخم کې د افغانستان چارواکو ته وسپارل شوه. هغه ویلي وو د بشري مرستو توکي نږدې هره ورځ په پوله افغانستان ته لیږل کیږي. پاکستان افغانستان ته دغه غنم په داسې حال کې لیږلي چې په 28 د فبرورۍ د پاکستان صدر اعظم عمران خان کامی په ټلویزیون وینا کې ویلي د روس نه به 10 لکه ټنه غنم راوغواړي. عمران خان په وروستیو کې د روس سفر کړی و. افغانستان ته د پاکستان د غنمو لیږلو نه وړاندې هند هم افغانستان ته غنم لیږلی دي. په 26 د فبرورۍ په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزي په ټویټر ویلي و د 4 میاشتو نه د زیاتې مودې د انتظار وروسته د 50 میټریک ټنه غنمو د 50 ټرکونو کاروان د هند نه افغانستان ته پیل شو. دغه غنم وروسته له هغه افغانستان ته لیږل شوي چې پاکستان ورته د لارو ورکولو منظوري ورکړې وه. ذبیح الله مجاهد په غنم ورکولو د پاکستان مننه کړې او ویلي دي موږ د ورور هیواد پاکستان د دغه مرستې هرکلی کوو او د لا زیاتو همکاریو غوښتنه ورڅخه کوو. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.